والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا دا سيرت مبارك درسنا منگا بیا شروع کرو او دا الله سبحانه وتعالى رحم دے چه منگل توفیق راکو بیا د دې چې د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت وورو او داغه په تور طریقه باندې ځان پوک او هر سړي ته الله سبحانه وتعالى دا توفیق نه ورکړي. ډیر خلک کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله او غوینا د توحید نه خبر دی او نه د خپل پیغمبر نه خبر دی چې هغه څوک. د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت مونږ بیانو او باغی کې مونږه د اسراء او د معراج واقعه بیان کړو که تاسو ته یاد دی. د اسراء او معراج واقعه مونږ تفصیلا بیان کړو او اخرنه درس زمونږ په دې عنوانو د اسراء او د معراج د واقعینا عبرتونه او درسونه. ولې دا واقعه را پیښه شو او د دینه مونږ ته څه فائدې ملاويږي او څه نه ملاويږي د ټوله مسله مونږ ته بیان کړو. د دینه مخکې چې دا بل مسله شروع کو چې دا غینه بعد سو شو نو دا خبره د ساتي چې په دې رحله کې د اسراء او د معراج د سفر چې کومو په دې کې الله سبحانه وتعالى غټ حکمتونه او اسرار پټي خبرې او پټ رازونه په دې کې د الله چې په هغه باندې خو خيار سره پوي. ما دا خبره تاسو ته بیان کړې و چې الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبرانو ته ناشنا نخې خې دې لپاره چې دوی ایمان او یقین هغه خډیر شي او د نیکانو خلکو طریقه هم دا ده چې هغوی د غواړي چې زموږ د ایمان او یقین د څه شي د ډیر شي. ابراهیم علیه السلام الله ته وی ارینی کیف تحیی الموتى، یا الله ته مړی څنګه ژوندې کې؟ الله وتعالى ولم تؤمن ایمان نه لري کسن وینا ایمان خو لرم ولكن ليطمئن قلبي، چې د اطمینان او ایمان د خډیر شي. نو د ایمان د ډیرولو لپاره هغه د دې خبرې ته پوښتنه کو د الله نه. نو دغه رسول صلی الله علیه وسلم ته الله ناشنا نخي وخوي. الله د ابراهيم عليه السلام مبارک وي وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. ما ابراهيم عليه السلام ته د زمکه او د اسمانونو بچای خولې او ناشنا نخي الله یې موت خولې د دې لپاره چې د ایمان او یقین خډیر شي. نو زموږ پیغمبر ته هم دا ویلي لنوریک من آیاتنا الکبرى، پیغمبره چې موږ ته غټ نخي وخایو. نو په دې کې الله سبحانه وتعالى غټ نخي وخوي. کته واستیا دي دا خبر ماته واست بیان کړو او دا خبره د ساتي د سیرت د رسول سم ټول دو کاله کې ختمي کې درې کې سلور کې 15 شپږ کې الله عالم جب سمره کې ختمي. خدای ساتي چې دا ټول سیرت په یو بل لپاسه جوړ شي. اول چې موږ د سیرت شروع کوو نو په هغه ورځو کې د کعبه د جوړولو مسله اول پیرچا جوړ کړي و، بیا قریش ولا څنګه جوړ کړي، دا ټول مسله موږ بیان کړو. دا مسله هغه درس کې به موږ مخې راځي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه او هغه څومره لري دی. خدا خبره د غي سره تعلق ساتي چې رسول صلی الله علیه وسلم کعبه ته ورننه وته د کعبه شکل څنګه و په وخت. نو دا مسلې چې کوم بیانو د ټول دی یو بل سره تعلق ساتي. تاسو ته مده فائدہ او حکمت ذکر کړو چې کله سورۃ الاسراء او سورۃ بنی اسرائیل سره کولو کې په 15 سپاره کې نو پاره کې الله سبحانه وتعالى دا خبره کوي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. د اسراء او د معراج واقعې ته اشاره الله کړي
به دغه نه خبره د يهودو شروع شي سړی حیران شي چې خبره روانه د اسراء او د معراج دا एकदम خبر چاته ووړي دا يهودو ته ووړي په کار دې چې الله دغه واقعه پوره کړې و مخکې اشاره ده دې ته چې دا يهود د دوی زوال راغلی دی دوی د ختمېدو وخت دی او هغه د دې پیغمبر په لاس باندې به ختمېږي همدغه شانو شو الله سبحانه تعالی يهود چې دغه ختم کړو د دې واقعینه بعد اسراء او معراج د واقعې چې کله رااله الله سبحانه وتعالى آیتونه دې نازلول چې هغه کې دې اشاره و چې پیغمبر به دې زینه وزي او دې طرف ته به اشاره و چې ما قومونه مخکې تبا کړی دي او ما دې تبا کړی ان چې دا قریش وزه تبا کوم خدای وخت پورې الله به دوی عذاب نه راولي چې سو پورې به کیسو کی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر موږ سره مخکې تیر شوی الله په دغه ورځو کې دا آیتونه نازل کړو وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا الله وکړه چې یو کله تبا کومه نو دغه چې کوم مشران دي او کوم پکې مستون څخه خلک دي هغه ته موږ امر وکړو خو زمون خبره و نوري ففسقوا فيها هغه فسق او فجور شروع کی فحق عليها القول فدمرناها تدميرا الله زمون د عذاب خبره په غوي باندې ثابت شي او د کله د هر څول موږ تباہ او برباد کو دیږي کی یعنی یو پټه اشاره د خیر سره به پويږي چې د قریش ته تبعی وخت اغم راغله ځکه چې الله سبحانه تعالی دوی مشرانو ته امر کړی او اکثر به خبره نه ده منلي اسراء او د معراج د واقعین بعد یو واقعه رااله بیعت چاغیته ولکیږي بیعت العقبه الاولى بیعت العقبه دا یو بیعت او اولنې بیعت بده ته ځکه چې بیعت العقبه د دوی دي یو په سیرت کې راځي الاولى دویم الثانيه اولنې بیعت او دویم بیعت د دوه کې فرق دی په وخت کې فرق دی سو کسانو بیعت کړو دلته عددهم جدا دي الته عددهم جدا دي او اکثر کسان په کوم سدي هغه جدا دي د دې نه مخکې چې موږ د بیعت تفصیل بیان کو چې رسول کو چې د رسول سره بیعت کړو دا خبره ساتي د بدعي بیعتونه د صوفیانو ده د شریعت کې نشته دا چې ما بیعت کړي د خپل پیر سره د پیرې او مریدۍ د بیعتونه د شریعت کې نشته به د تصوف د سلور طریقې د چشتي د قادری د نقشبندي د ټول د ځان خبري جوړی کړي دا اوس جوړی شوی دي یو نیم سل کال کې چې دا قادری او چشتي او نقشبندي د سلور طریقې او سرودري د سلور طریقې د رسول صلی الله په زمانه کې خلوي د سلور طریقې د خلفای راشدینو په زمانه کې نه وي د سلور طریقې تقریبا 1400 کال ده نه ورستره پیدا شو کډيري زیاتې ډيري نږدې وخت ولا ورکزا ډیر وخت ولا ورکجو 300 کال و سلور سو خو نه لکه الغرض په مخکینو خلکو کې ده نوي او چې کله یو عمل په مخکینو خلکو کې نه نو پوښي د رضان نه جوړ شي خطه بیعت ولي کې د خپل پیر سره وي بیعت ز په دې کوم چې ګناه بنه کومه یعنی بیا به ماته چې کله ګناه کوم ماته به د پیر غ سوچ راځي ذهن چې لکه ما خو پیر سپت ویلو چې زه به ګناه نه کوم نو ګناه وځه پرېدم نو دا خو خبره موږ ته د پیر نه یریږو د الله نه یریږي موږ لوز د الله سره کړل چې الله ستاره فرمانی باندې کو په مخه موږ د لوز کو د الله سره نو کله چې موږ ګناه کوو نو زمونږ ذهن ته به دا خبر راځي چې الله مایني الله دا خبر نه غواړي موږ ذهن ته به دا خبر راځي دا به نه راځي چې پیر به راځي او ځکه د تصوف یو طریقه ده زغه موضوع کې د نظم بیا خبر وکړي چې هغه ته وي تصور شیخ او تصور شیخ دې ته وي چې تب په زړه کې د شیخ تصور او دغه تصویر دا به راولي او دا قیدم ساتي چې دا پیر وسمه ماینی او زماوري
استاد یو پیر سره بیعت کو هغه پیر په انډیا کې دی او ته په امریکا کې نو دا پیر ته د انډیا نه یې د صوفیانو عقیده ده ګوري زموږ په ملک ډیر شي دا خلک وي کوم پلانې صوفي غونته کې دی موږ ته خو دې وړه خبره ښکاري صوفي دی خو تصوف ځان له عقاید دي د دوی ځان له افکار دي دا قبر پرست نه دي څومره زموږ په ملک کې څومره د الف نه د یا پورې د ټول صوفیان دي التصوف د عقیده نن سبا چې کوم صوفیان دي دا ټول قبر پرستو عقیده ده بدی سو خپکیږي کو بدی سو خوشالي نو د بیعت ته خبر می شروع کول نو ما چې دغه بیعت په بیان کو چې دا ګوره په شریعت کې نشته ما به ذکر نه کله کسان راشي سو پیری راغلي هغه سی چلې زه که تاسو اجازه دي تاسو سره بیعت کو شي بیعت ته ما سره زه چې د مسلمانانو د ملک بادشاہ یم چې ته ما سره بیعتونه کې بیعت خلک د بادشاہ سره کوي د امیر سره کوي د مشر سره کوي د بیعت په شریعت کې شته نو پیغمبر سره چې بیعت شو دي کې وسره شي هم په دې شي چې ګناه بنه کو شرک بنه کو نته د پیغمبر د پر زده ثابتې بلکې دا وې نو نږدې کې ابوبکر صدیق ته بیا صحابه کرامو د ابوبکر صدیق سره بیعت کړي په دې باندې ولغه سره خو نه دی کړي ورسېدي بده کنه نو چې دومره وخت دا بیعتونه د نیکانو خلکو سره نه دي شوي مطلب دا چې دغه بیعت خاص ته پچا پوري پر رسول الله سلام پوري بل خبره ده رسول سلام د مسلمانانو مشر دی پیغمبر چې و دغه نه بر سو کو نو دغه یو مشر دی مسلمانانو ځکه دغه سره بیعت نو کته نن راولګي د مسلمانانو د خلیفہ سره بیعت کین او په تبر خصوص کې اعتراض نه کوي خو چې کله ته یو مولا سره بیعت کوي یو پیر سره بیعت کوي نبی موږ ته باندې اعتراض کوو ته پوښتنه کوو چې دا طریقه کوم ځکه ده او د دې لپاره د غټ غټ کرسي به يهودي مزداري او دا کسر رواني لاس په پلاس کې ورکه نبی سي چې لګو غړ ډېر لاس پلاس خلک بلا سونه کې دي نبی صادری خوري کی نو پیر صاحب صادر نیولې او دا صادر چې کمزي پورې رسی په دې باندې لاس کې دي نو خلک پوری به صادری غوټه کوي نو دا یو د سلسله نه په دې باندې تعالی سي خو دې د بیعت شروع چا سره پیر صاحب سره ظالمانو په دې سوره فاتحه کې موږ وایو نه ایاک نعبد و ایاک نستعين ایاک نعبد لوز دې کنه الله سره چې الله ستا بندگی به کوم ګناه نه کوم چې پیر صاحب سره بیعتونه کوي پیر سے خپل په ګناه کې واقع کې دي شي هغه په خپل د چې ناس د کم کار چې کې د ګناه دی نور لري مزه دا کومه قصه چې د شروع کړي دا تجارت روان کړي دا په خپل چې دغه د بدعت او ګناه الله سبحانه وتعالى موږ د بدعات او د خرافات نساتی او زمونږ په دې ملک یو مشکل لغه ده او زمونږ په خلکو کې چې د علماو سره رابطه جوړي نو باغی کې یا افراط کې یا تفرید کې یا هغه دی کم چې کورنی مفتیان دي دوی چې مولا د سره او عالم د سره هیڅ نه لري او دوی زیاته کوي اکمی چې منی یبول د پیغمبر نو چته درجه ورکیو د هم زیاته کوي په کار د چې سره منځ کوسي چې عالم دی د اوچت مقام دی او د دبم من دومره قدر او احترام کوو چې هغه د شریعت په حدودو کې دنه د الله د پول نه خو بس نه شوړې دی کړه د الله د پول نه چې وړې دي نو نه دی قدر د عالم کو نه دی قدر د پیغمبرو کو نه دی قدر د الله کو او نه دی قدر د دینو کو هر څه تباہ او برباد شو بیعت العقبه الاولى کته واستیادی مده خبر تاسو ذکر کړی و چې یو لسم کال د نبوت چې کله و رسول سم په مکه کې ټول څومره وخت تیر کړی نبوت نه بعد 14 کال یو لسم کال د نبوت د حج په موسم کې د رسول سم پلاس باندې د مدینه شپږ کسان مسلمانان شي دا ماته څه بیان کړو کنو شپږ کسان مسلمانان شي د شپږو کسانو د رسول سم سره دا لوز کړو چې یا رسول الله موږ به مدینه ته ځو سبا کو دعوت وچلو
موږ به مدینې ته ځو او موږ به دعوت چلو. یو کال رسول سلام د دوی انتظار وکړو، یو کال چې دوی به څه نتیجه راوړي. بیا حج راغی او دا 12 کال دی د دوی سره ملاقات، 11 کال کې شه د مسلمانانو شو. د نبوت 12 کالو رسول سم په انتظارو د هغه ځوانانو. خدای دې ځوانان دي چې ګوره کال تیر شو، مسله یې نه ده، زیبم دغه موقع له بزي رالو پر رسول سلام پسې نوی وکسان او 15 سره غو نو ټول سورالو 12 کسان پر رسول پسې رالو. سبحان الله، دا دین د خورېده سناشنه 12 کسان رالو د مدینې نه. سو وخت بعد به د مدینه د مسلمانانو مرکز د دې ځینه به احکام د اسلام او شعائر د اسلام هغه به خوريږي. خو استرالو 12 کسان هغه زړو کې 15 رالو. یو رانغه چې دا غنو مو جابر ابن عبد الله ابن رئاب، یو جابر ابن عبد الله ابن حرام غبل ده جابر ابن عبد الله ابن رئاب د مسلمان شو. خو دې په دې موقع باندې رسول صلی الله علیه وسلم رانغه. نو دا ټول 12 کسان راغلي. دا کم چې راغلي دي د غزړونو علاوه نو په هغه کې د معاذ ابن الحارث او ذکوان ابن عبد القيس او دريم عباده بن الصامت رضي الله عنه، سلورم يزيد بن ثعلبه. د نمونه اسی ذهن کې ساتي، کله یاد دی خو اسی ذهن کې چته کې تذکرې کیږي نو ذهن کې مجرازي چې دي یو وخت کې ما اوریدلیو هغه شپږ. ها ما شاء الله ما شاء الله. دا الله سبحانه وتعالى دې ټول مرګرو له توفیق ورکړي چې دا نمونه یاد کړي او دا سیرت یاد کړي. اسی جذبه لکه څنګه چې زموږ د عمل ګره الله دې ولا مزید د علم توفیق ورکړي. هغه شپه قسم کله ذکر کړو اوس سره دا یاد ساتي نو دي چې دومره یې کړه نمونه د ذهن کې بالکل کې نه ني. خو بیا هم کچر ته سزي کې دي چې نوم واغستې شي لکه عباده بن الصامت دي صحابي دي چې نوم ډیر راځي. یو ځکه تور عباده بن الصامت، عباده بن الصامت ما کم ذکر اوریدل بيعه العقبه الاولى رسول سره د ملاقات التشيو عباده بن الصامت رضی الله. دا شان پینځم چې کوم د دوی سره غلو العباس بن عباده او شپږم ابو الهيثم ابن التيهان او د دې ابو الهيثم ابن التيهان یو واقعه روانه ډیره ناشنا. اوم چې کوم د دوی سره غلو عويم ابن سعيده او دا ابو الهيثم او عويم دا د اوس د قبيلې نه دي او دا باقي 15 د خزرج د قبيلې نه دي. دا خبره ماته سمخي ذکر کړو چې مدینه کې انصار دي، په انصارو کې دوه قومونه دي اوس او خزرج. نو دي چې کوم د 15 کسان د خزرج دي او دوه کسان د اوس نه راغلي. دوی رالو د رسول سره ملا شو د مینا په ورځو کې او د مینا په ورځو کې ملاو شو د رسول سره د موږ چې د غټ شیطان وایو د دغه سره په خوا کې وسره ملاو شو. امام بخاری رحم الله د روایت راوړی د عباده بن الصامت رضی الله عنه چې رسول سلام دوی ته وی کله چې دوی ملاو شو د رسول سره په دغه ځکه نو رسول سلام ته وی بایعونی علی الا تشركوا بالله شيئا. بیعت په مسره کوي د وسو کسان د رسول سره بیعت کې دي ځکه چې عدد ته معلومي 12 کسان دي. 15 بګا زاړه دي یو نه راغله نو و نوی کسان دي. دی 12 کسانو د رسول سره بیعت کو په دې باندې چې موږ به الله سره څه شی نه شریک کوو. دویمه خبره چې موږ بغلا نه کوو. دریمه خبره موږ به زنا نه کوو. څلورمه خبره بهتان نه بزن ساتو. یا یو بچي د چا نه نو هغه ته به نسبت نه کوو، حقیقي پلار ته به نسبت کوو او د پیغمبر نافرمانی به نه کوو. او دې ته بیعت النساء وي. د چا بیعت؟ د خزو بیعت ولې ځکه چې سورۃ الحدید کې د قشم بیعت الله ذکر کړی چې د خزو نه بدی سي بیعت اخلي. نو دې 12 کسانو سره د قشم خبر رسول سم کړی. بیا ته رسول سم فمن وفى منكم فاجره على الله. کته شو کې چا دا خبري سرته ورسولې او دا لوزي ما سره برابرو اجر بچا دې په الله. ومن اصاب من ذلك او چا به څه ګناه وکړه
او دنیا کې هغه ته د هغې سزا میلاو شوه فهو کفارة له نو دا د ده لپاره کفاره شو. او که چا دې ګناهونو کې څه ګناه وکړه او الله پې پرده اچولې وه نو د ده خبره الله ته واپس ته ان شاء غفر له و ان شاء عاقبه در الله مرضی ده که الله ول عذاب ورکړي او که الله یې بخي. فبايعناه على ذلك په دې ورسره موږ بیعت وکړو. د 12 کال د نبوت د هجرت ته مسله ګوره د دې سره تعلق ساتي. نږدې درسونه کې به د هجرت مسله راځي رسول الله هجرت څنګه وکړو نو دا سلسله د کلونو د یاد ساتي. د 12 کال د رسول الله د دوی سره د بیعت وکړو او دی ورته ووایي رسول الله ورته ووایي چې تاسو به هلته دعوت کوئ. نو یو سفیر یې وټاکو. اولنی سفیر په اسلام کې هغه د مصعب ابن عمیر العبدری رضی الله عنه. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه او د دې سیرت ته به زه اشاره کوم ان شاء الله. مصعب ابن عمیر د یو ځوان هلک رسول صلی الله علیه وسلم مصعب وی ته به داسې کار وکړې چې سفیر بشي او هلته به دعوت ته چلی. دا ځوان هلک دی خو رسول صلی الله علیه وسلم ذمواري څومره غټه ورکړه. دا مصعب د مکې دی که د مدینې؟ دا د مکې دی. هغه مالدارو کسانو کې دا د مکې دی. رسول صلی الله علیه وسلم د دې کسانو سره ولېږو وایي دې ځان سره بوځئ. زموږ ځوانان هغو له به دې ذمواري ورکړي چې ته د کافرانو ملک ته ورشه. مدینه ابتدایي ورځې دي او رسول صلی الله علیه وسلم دې ځوان هلک له دا ذمواري ورکړه دعوت به کې ته د کې دا کمالو چې قرآن به ډېر خوږ وي. مصعب رضی الله عنه بل دا چې حکمت وسره دعوت به کو ناشنا طریقه باندې به دعوت کو نو د دې نه به خلک ډېر متاثره کیدو. او د مشهور په مقرئ باندې مقرئ نن سبا خو صرف قاریانو ته ویل کیږي. په هغه وخت کې یعنی عالم ته به دا ټکی وي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د مصعب ابن عمیر د دوی سره ولېږو چې ته لاړ شه او څه به کې د اسلام دعوت وکړي. د مصعب ابن عمیر رضی الله عنه د شهادت واقعه ده بل غزو احد په دغه کې راځي. خو زه صرف د دې سیرت ته اسې اشاره کوم که چېرته د دې دلاسې زموږ پرې ځوانانو کې جذبه پیدا شي. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه من السابقین الاولین د په هغه کسانو کې ده. ګوره د کومو تذکره چې الله په سورة التوبه کې کړې چې هغه اولني کسان چې اسلام قبول کړي. جنگ بدر کې شریک شوی دی په جنگ احد کې هم شریک شوی او په احد کې جنډه د مسلمانانو د سره وه. یعنی په هر ځای کې غټه ذمواري پیغمبر دله ورکوي. اوس دا معمولي ذمواري ده چې ته په مدینه کې دعوت کې ورته یې وایي مصعب ته لاړ شه او هلته حالاتو ته وګوره کسانو ته وګوره دعوت وچلوه. که چېرته موږ درځو چې موږ ته حالات صحیح هغه برابرې د غټه ذمواري ده. دا بیا د هغې نه غټه ذمواري ده په جنګ کې جنډه نیوه. په هغه وخت کې دا جنډه نیوه داسې و چې دا جنډه ولیده او دغه خلکو وبیلله. اگر که هغه زوروري وره خو چې جنډه ولیده نو بس جنګ دوی وبیلو. نو ځکه په هغه جنګونو کې جنډه ولیدو ته نه پرېږدي. دا په سیرت کې به راځي چې د بعض صحابه خپله د سره دا چل شوی دا ته بیانوم. د بعض صحابه کرامو لاسونه به کې پرې شوي نو دې زن پورې نیولې وه د سینې پورې کلکه کړی چې بل څوک راشي چې هغه اوچته کړي. ثابت وتو زن کدن به و خو دا جنډه به اوچته نیولې وه چې څوک راشي ووالي جنډه به یې واغېستله د هغه نه به سوت راولېدو خو دا جنډه به ولیدو نه پرېږدي دا به اوچته ساتي. نو په احد کې په هغه سخت جنګ کې جنډه د چا سره وه؟ د مصعب رضی الله عنه سره وه. مصعب رضی الله عنه اولنی انسان چې د جمعې مونځ په مدینه کې کړی دی هغه دا دی. اولنی انسان چې د جمعې په مونځ کړی دی په مدینه کې هغه دا دی. د ده په لاس باندې دنیا کسانو اسلام قبول کړی دی ځوان او غټ کسان د هغوی واقعه ته بیا بیانوم. اسید رضی الله عنه او سعد بن معاذ رضی الله عنه هغه د الله عرش خوځېدلی و د هغه په مرګ سره هغه د په لاس اسلام قبول کړی. دا غټ غرونه الله اسلام ته راوړي د په دعوت باندې دي. نو د مصعب بن عمیر
البدری بدر کې شریک شو او بدر ولاغه کسان دي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی الله راخکاره شو دی وی چې بدر ولا سم کوي ما بخلی او یو داري مصعب بن عمر دنت کله پته ولګی چې رسول سم دعوت کې او رسول سم په دارالارقم کې او دارالارقم خبره موږ سره مخ کې تیر شي اوس کې چاته نه یاد الله دې مل شي راوي خو موږ واضح بیان کړو چې دا زه کوم ځای کې دا کور ولي غوړه کو رسول صلی الله علیه وسلم دارالارقم ابن ابي الارقم التب رسول صلی الله علیه وسلم دعوت به چلو چې کله دې خبر شو چې دې رسول سم دعوت کې دې خواله ورغه زری اسلام قبول کو چونکه چنانچه څنګه ولي دا نه اسلام قبول کو خو چې راوتونه اسلام پټ ساتو د خپل مور او د قوم نه یریدو نو دیو پر رسول سلام په سراتو پټ پټ او دغه نه به دین زده کو اولنی درې کاله کم چې پټ دعوت چلی دلې په دې کې دم اسلام قبول کړي د دین مخکې چې رسول سلام د دعوت راخاره کی دیو پر رسول سلام په پټ تو مصعب بن عمر رضی الله سخت نازبین انسان په مکه کې په ځوانانو کې د په شمالدار چا نه ولیدل او د په شان خيسته الک او د کپڑے چې مکی ولا بوته پسخیدو او د چې کوم خوشبو استعمال ولا نو پلار باندې چې وتیر شو بیا چې وسوک بغلار تیریدونه غو ته پتهولې چې مصعب رضی الله عنه په دې طرف تیر شي د مکی ځوانان مشران بوډاګان ټول به د حسن ته د مال ته د هر څه ته پسخید خدا حسن دا مال دا جامع دا خیس دا عطر دا ټول د الله د رضا لپاره قربان کړي دي سي ځوانان مصعب رضی الله عنه باندې ډېری سختي تیری شوې ده زغه تفصیل له نظم ځکه چې بیا به خبر را ډېر وګد شي الغرض دا چې مصعب رضی الله عنه حبشه ته هجرت کړي او بیا مدینه ته هجرت کړي او په ټولو هجرتونو کې د شریک شوی او په صحیح بخاری کې دا روایت ته ده براء ابن عازب رضی الله عنه وی اولنې کس چې د مکی ولا نظمو خاطر راغلو اول من قدم علينا مصعب بن عمير دا اولنې کس راغله و ابن ام مکتوم او عبد الله ابن ام مکتوم غړون اغم تلو په دې اولنو کسانو کې وكانا يقرئان الناس او دې دوانو بخلکو ته قران خو داغه نه بعد به بلال رضی الله راغله سعد عمار دا کمزوري راغلي ثم قدم عمر رضی الله عنه بیا عمر رضی الله راغله او شل کسان وسرو هغه د هجرت واقعا موږ اشاره وته کړو او تفصیل به خراش ثم قدم النبي صلی الله علیه وسلم په ټول اخر کې رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله وسرو خبره مې دې پوری ذکر کړل چې مصعب رضی الله عنه په کومو کسانو کې دی په اولنو کسانو کې دی چې دریم کال د هجرت او د احد واقعا له دغه تفصیل برازي ان شاء الله پاغه کې مصعب رضی الله عنه چې کوم زړورتیا راخاره کړي او کوم jihad د کړي هغه ته انسان حیران شي په دغه جنگ کې اوله کې د جنگ د چا په لاس کې مسلمانانو په لاس کې او بیا د جنگ د کافرانو لاس ته وورید او په وخت کې په مسلمانانو باندې پر رسول صلی الله علیه وسلم ډېر سخت راغلی د رسول صلی الله علیه وسلم خوښه کې چې کوم کسانو دغه دفاع کوله یو څو کسان هغه کې یو مصعب رضی الله عنه خودته زمورین په دې ډېری وی چې یو طرف ته رسول صلی الله علیه وسلم دفاع کوله او بل طرف ته د پلاس کې جندم و د مسلمانانو او د مسلمانانو حالت ډېر ګډوډ شي دغه دفاع کې دی او د جندي خیالم کو چې یو کس ابن قمیعه وتوي دا تفصیل والته د بیان کوم ابن قمیعه خبيث چې کله راغی نو په د باندې گزارو په د باندې چې گزارو کو نو د خیلاست پریشو په کم کې چې د جندنی وړیو نو دې په دې سوچ کې د پیغمبر سره سوچو چې د پیغمبر ته څوک ورسی با او د ته نقصان ورسی او د دې چې کله د لاس پریشو نو بیا د دفاع امید څه شو هغه کم شو ودلته د یو لاس او په یو لاس کې سني وغواړي جندنی وغواړي
نو سیرت کې راځي چې کله دنه الله سپریشن په هغه ټیم کې د دې آیت تلاوت کوو وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الله محمد ندی او پیغمبر دې دنه مخکې نور پیغمبران تیر شوي ځان له تسلی ورکوله کې چې زموږ د پیغمبر نه وجل شي نو دنه مخکې تیر شوي افإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم الله کچته دې مرشي یا سوکي مړکی نتا سو بده دین پرې دی واپس کیږي بس ځان له تسلی ورکول او د آیت په ګسلاس کې د جنډه ونیو ابن قمیعه چې په بل گزارو کو دا ګسلاس دې پرې کو دا ګسلاس دې پرې کو نو په دې خپل مټو کې په دې مټو سره د جنډې نیولې و او د سینې ته کې لګ کړي و